شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکي او مهربانه دی. د افغان ټي وي ډیرو قدرمنو کتونکو امید دربه دی چې تاسو به روغ جوړ او د صحت په جامه باندې وي. ستاسو روغ صحت د پاک الله نه غواړو. قدرمنو زه اجمل فاروقي ستاسو خدمت کې حاضر یم. زمونږ همیشه کوشش دا وي چې د پښتو شعر او ادب د پاره څوک هم هڅه کوي کوشش کوي د هغې دپاره موږ یو ادبي پلیټ فارم یو ادبي ګلدسته افغان ټي وي ټاکلې ده. په دې کې موږ د پښتونخوا وطن د بېلابېلو سیمو شاعران ادیبان ګورو هغه ځان سره میلمانه کوو د هغې په ژوند باندې د هغې په فن باندې د هغې په شخصیت باندې هغه شعر و ادب له د پښتو له د وطن له د ژبې له څه خدمات کړي دي هغه ستاسو د وړاندې ږدو. نو د نور کله په شان نن بیا یو هڅه کړې ده یو کوشش هم کړی دی. یو ډېر زیات خوږ ژبې شاعر هدایت افګار صاحب را سره میلمه دی. یقینا د ورمړو په شعر او ادب کې د ورمړو په شاعري روایت کې د هدایت افګار صاحب ډېر لوی مقام دی. هدایت افګار صاحب نه یوازې سنجیده شاعر دی بلکې دغه طنز او مزاح هم چې کوم دی تاسو به وګورئ د هغې په طنز او مزاح کې هم یو د هتیار په شانتي د معاشري اصلاح دپاره هغې ټول عمر کارولی دی. نو د هر څه د وړاندې هدایت افګار صاحب ته په خپل پروګرام کې ستړي مشي او ښه راغلاست وایم. ډېره مننه فاروقي صاحب ستاسو د دې زیار مننه کوو چې د ادب د خدمت لپاره کوئ او ستاسو سکرین باندې کم کتونکي خلک وي نو هغو ته سلامونه او احترامات. افګار صاحب څنګه ژوند هم څنګه روان دی؟ الحمدلله ډېر ښه شکر. افګار صاحب د ډېر زیات تاسو مینوال لرئ د شعر او ادب ډېر شاعران ادیبانو سره ستاسو پیژنګلو ده. د ولس کې تاسو یو شمېر خلک پیژني خو زموږ د افغان ټي وي ادبي ګلدستې په لړ کې په توسط سره موږ کوشش دا کوو چې ستاسو غږ تر لرې پورې ورسوو. نو ځینې ملګري به داسې وي چې هغې سره به ستاسو پیژنګلو په ړومبي ځل باندې کېږي. نو بهتره دا ګڼو چې تاسو خپل تعارف او پیژنګلو موږ سره وکړئ. جی زما نوم هدایت الرحمن دی. افګار مې تخلص ته ښه جي د ورمړو یم ورمړ پایان او بی اے پورې مې سبق ویلی دی او تقریبا 25 سال نه سکول کې استاد یم او دغسې 25-30 سال نه شاعري هم کوو. او دا استادۍ پیشه اوس هم روانه ده که ریټایرمنټ هم شوی دی؟ نه روانه ده 2-3 کاله شته. 2-3 کاله شته. دا سفر څنګه تیر شو؟ والله بس ښه تیر شو او بس لکه د خوب لیدو تیر شو. نو والله عمر بالکل د باد په مثال دی هېڅ احساس یې نه کېږي. افګار صاحب د شاعر لفظ د شعور نه اخذ شوی دی او عموما چې موږ د پښتو ژبې څومره شاعران ادیبان دي یا د هر ژبې شاعران ادیبان ګورو نو هغې سره د خپلې ژبې قدر و قیمت ډېر زیات وي. په حیث ته یو استاذ تاسو 15 کاله د درس و تدریس او د معلمۍ او د استاذۍ پیشې سره وابسته پاتې شوئ خپلې ژبې پښتو نه هم پکې څومره کار وکړل؟ یاره تر خپل وسه خو مو ډېر کار وکړو او کوو. هغه که مونږ ټولنۍ دغه دي نو مونږ 20 مصروفیات پرېښي دي او ټولنو ته مو چې کوم دی نو حاضرۍ نه کړي دي. که په سکول کې دي نو په سټوډنټانو مو خصوصي دا اوس خو مونږ پښتو سبجیکټ پړاویږي دا 2م کال ده چې دې نه مخکې نه پړاوېدوم نو مونږ چاټونو په ذریعې زاړه د پښتو حروف تهجې چې کوم دي نو دا مونږ سټوډنټانو ته خیال چې دا د مونږ ژبه ده او د مونږ شناخت دا ده دا د مونږ داسې ده لکه مور نو د دې نه بغیر د مونږ پہچان نشته د پښتون پہچان دا ده. نو په دې وجې بس مونږ اهمیت ګڼو اهم ګڼله وړکو ته سره مخواري کوله پښتو بالکل تقریرونه مو ته لیکل شعرونه یادول او نور اکټیویټي ډېر مو کړي. افګار صاحب په یو وخت باندې تاسو 2 مقدسو پیشو سره تعلق ساتئ په حیث ته یو شاعر او په حیث ته یو استاذ. د دواړو پیشو کې چې کوم دی کومه ته ډېره زیاته معززه وه؟ والله اگر چې دا شاعري او فن هم دی هغه بس روزګار هغه استادي ضرورت هم دی او خدمت هم دی او شاعري خو بس دا خو موږ مینه وه او څومره وخت نه شاعري شروعات کړې دی؟ 15 کاله وشو نو مطلب دا دی چې هغه ټایم کې تاسو کوم وخت چې تاسو شاعري کوله تاسو په خاندان کې داسې څوک شاعر ادیب و؟ نه جی نه بالکل مونږ په مالت کې هم نو
هغه ټایم کې شعر او شاعري ته ستاسو په کور کلي کې ستاسو په وطن کې په قام قبیل کې خلکو شاعري ته څه نسبتونه کول؟ والله خلکو مینه وه. مونږ کلي نه یو ټولګی روان وو، مونږ کرکټ کوو، لوبه مو کوه. نو هغوی ویې راځئ دلته مشاعره ده، تاسو ټول راشئ چې مزه ترې والئ. بس هغه د نوي څیز د کتو په دغه تجسس غوندې و چې راځئ چې وګورو. نو چې هم مو کتو هلته یو مشاعره وه، بیا وروسته موږ ته پته ولګېد د هغې ته حمزه بابا هم راغلی او د فرید جان بابا کلیزه وه او هغې کې یو بابا نظم ویلی و. بابا به اوس وفات وي، ځکه ډېر تقریبا 50-55 سال شو که نه. هغه یو شعرونه مزاحیه وي او د خلکو تکلیفینګ کولو که نه. نو موږ وی کاش چې موږ هم په دې سټیج ولاړ یو، داسې مو وی. نو د هغې نه پس بیا چې کوم دی موږ کوشش شروع کړو، پښتو کتابونه هم به کتل، شعري کتابونه، خاص کر د رحمان بابا کتاب خور کور کې به وو، یا نور د دینی کتابونو کې یو کتاب ده چې هغه په نظم شکل کې ده، ګلستان او بوستان. ګلستان بوستان دا پخوانه خلکو ډېر په ادب هم ساتلو، کورونو کې به وو که نه. نو بس هغه هم به وي او بس هغې سره سره خپل هم بس شروع مو. تاسو د فرید جان بابا ذکر وکړل، مطلب ورمړ میانه کې سره تعلق ساتي. ستاسو کلي او د ورمړ میانه یا د ورمړ بالا د دې درې کلو که موږ یو انالیسز وکړو، یا مطلب دا دی چې د دې موږ تقابل وکړو یا موازنې وکړو، نو په دې درې کلو کې زیات ادب پرمختګ په کوم کلي کې زیات شوی دی؟ شاعران ادیبان یو خو مجموعي طور باندې یو کلی دی، بس یو ورمړ یو پهچان دی، خو که تاسو وګورئ چې ادبي هلې ځلې کوم ځای کې لږې زیاتې کېږي؟ یاره هلې ځلې چې کوم دي نو دا ورمړ میانه کې فرید جان ادبي مرکز والا هغوی چې کوم دي نو دا هلې ځلې د بابا کتابونه هم چاپ کو او هغوی ډېرې کوي. مونږ هم کوو، کوز کلي کې هم شته، بر ورمړ کې خو دا شی نشته، ادبي سرګرمۍ نشته. او کوز کلي کې مونږ ادبي جرګه هم د خپله ګل جمال ادبي جرګه او ګل جمال بابا سید ګل جمال دا زموږ د کلي صاحب دیوان شاعر ده او د هغې نه پس بیا نور هم شته د متاخرینو کې. خو دغه چې کوم دی نو پخوانی شاعر زموږ کلي کې دغه ګل د جمال دې همسر د ګل جمال بابا همسر شاعران څوک وو ورمړو کې؟ یاره نو جي نه، په هغه وخت دا یوازې و او وروستو 10 کاله پس 20 کاله پس ورپسې بیا خلک چې کوم دي سیوا شو. تاسو په وړومبۍ کې دا ذکر وکړل چې زه د فرید جان بابا غونډې له لاړم، هلته یو مزاحیه شاعر او ستاسو سوچ کې ذهن کې او شوق او ذوق کې دا را پیدا شو کاش زه هم یو شاعر وي. د دې کاش دپاره چې کوم دی بیا څومره وخت تېر شو هغې کې چې تاسو یاره دا تقریبا یاره 2-3 کاله به تېرو تقریبا. تاسو وایئ چې د پښتو کتابونه مې ولوستل، تاسو باندې خپل شوق او ذوق شاعري وکړله که نه دا یو وهبي خداداد صلاحیت دی؟ یاره زه خو هم چې کنې شوق وکړه، شوق وکړه. د 2-3 کاله بیا چې کوم فرق پکې رالی، مطلب هغه دوران کې تاسو د شاعرانو دیوان سره ناسته پاسته بیا وشوه پکې که نه؟ وشوه، ډېرو سره وشوه. او دا مونږ استاد محترم و د مکمل شاه تسکین صاحب و، شیرخان ورمړ، دوی سره دا ملګري شاعران چې کوم دي رئیس ګل اسیر صاحب، دردمن صاحب که نه، دوی سره غونډې هم وشوې، یو ځای ته بل ځای ته تګ راتګ هم پکې وشو. مشاعرو غونډو چې کوم دی نو مونږ ته خپل کمی احساس وکړه چې کوم مونږ یې کمی دی، څه کول پکار دي، څه نه دي پکار، نو دغه سره وشوه. که په دې پروګرام پیل کې را سره خپل یو کلام شریک کوي نو سوالونو ته طرف ته بیا بات کیږو، تاسو را سره شروع کې خپل یو کلام شریک کوي. نو زه سره د خپل ابتدایي دور یو غزل به سره شریک کم چې خدای دې مخکې څومره نور دی اچولی، خدای دې مخکې څومره نور دی اچولی، ته به وایې چا تنور دی اچولی. اوی هی 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 اوفو ډېر ښه مطلب دی. خدای دې مخکې څومره نور دی اچولی، ته به وایې چا تنور دی اچولی. او ماښام هسې شرابي نه دی جانانه، ماښام هسې شرابي نه دی جانانه، ستا مسکا پکې سرور دی اچولی. ډېر ښه دی. او بدماشي د طوفانونو نه وکاږم، بدماشي د طوفانونو نه وکاږم،
ما صادر په خپل لور دی اچولې و بیا وای دا افغان صاحب ډېر ښه دی. بدماشي د طوفانونو نو کاږم ما صادر په خپل لور دی اچولې او باچا خان جلال آباد کې په خنداش باچا خان جلال آباد کې په خنداش شال د کلی پیغلی سور دی اچولې و بیا وای دا شعر ډېر باچا خان جلال آباد کې په خنداش شال د کلی پیغلی سور دی اچولې او دا رکیب دی چې مې وړاندې جانان بیایي که مې غاښ ته چا انبور دی اچولې بیا وای دا ډېر ښه دی. دا رکیب دی چې مې وړاندې جانان بیایي که مې غاښ ته چا انبور دی اچولې او که د زړه یوه خانه کې زما رور دی ما په بله کې تربور دی اچولې و بیا وای دا ډېر ښه دی. که د زړه یوه خانه کې زما رور دی ما په بله کې تربور دی اچولې او مجبورۍ او بېوسۍ پورې مې خاندي مجبورۍ او بېوسۍ پورې مې خاندي او په بل لاس یې په غرور دی اچولې ډېر ښه دی. او چې افګار ته نه اقرار کړي نه انکار کړي په سور اور کې دی رنځور دی اچولې. ډېر ښه دی ډېر ښه دی. افغان صاحب تاسو په دې شعر یو شعر کې دا ذکر وکړ چې په د زړه په یو خانه کې مې رور دی بل کې مې تربور دی. نو د پښتنو په دې ټولنیز ژوند کې زموږ په معاشره کې دا د تربور چې کوم تصور دی که نه نو دې ته تاسو په کوم نظر باندې ګورئ؟ دا بالکل غلط ده. دا زمونږ یو اتل یو لیکونکي هېچا هم دا نه دي ویلي او نه اسلام مونږ ته دی خبر. اسلام خو مونږ وایو چې ټول مسلمانان سره رونه دي رونه دي نو تربور هم یو ورور وي خو افسوس دا د دې کم علمي ده چې وایي دا تربور چې کوم دی دا دشمن وي تربور خو ورور وي د یو بل نظر قربان وي نو دا هم د دغې خیال نفي کولو دپاره ما دا شعر لیکلی. ښه افغان صاحب تاسو شعر و شاعرۍ آغاز وکړل تقریبا په 2000 کې یعنی 15 کاله مخکې 2000 جوړېږي که نه نو په هغه وخت کې د شعر و شاعرۍ اصلاح د چا کوله او ستاسو کو ناسته پاسته هم چا سره وکړله؟ 2000 نه شاعري ما تقریبا 86 نه شروع کړې. تاسو له 15 کاله مخکې نه بس په چیز غلط شو 1986 نه 1986 نه ما چې کوم لیکل شروع کړي دي. زه 12 کې وم 84 کې ما میټرک کو نمبر 2 سکول نه سیټي نمبر 2 نه او بیا زه اف کې هم چې بیا ما لیکل شروع کړي کنه نو غالبا او لسم فرست ایئر سیکنډ ایئر دغه مینس کې کنه نو دغه دورانو نو ما چې لیکل کول نو بیا راته چاوي یار دا کمی به شي دی په راته ډایرکټ دې وایم ما په مشاعرو کې دا چاته خای چې فرق دی وباسي څه کمی زیاتې نو بیا مکمل شاه تسکین سے مونږ د کلی یو شاعر ده اوس ژوندی ده او وکیل ده خو شاعرانو سره ناسته ډیره کمه شوې ده مصروفیات ډیر دي نو هغه د ما ښه پوره خواري سره کړې ده ډیره اصلاح کړې ده چې دا داسې نه ډیره خواري. تاسو سره مکمل شاه تسکین صاحب خواري کړې ده تاسو چې پېښور ته تلئ کم ټایم کې چې تاسو اف ای کول که نه هغه ټایم کې مطلب دا دی چې کوم دا سبجیکټ سپیشلیسټ د ماهر مضمون وي لکه تاسو په اف ای کې پښتو ویلي وو کوم مضمونونه ویلي وو؟ پښتو غالبا نو سیوکس اردو وغیره. هغه ټایم کې د ادب استادان خو بس تاسو په دې استادانو کې وو چې مطلب په ادب باندې پوهېده؟ موږ استاد شو نو هغه ته بس کاسې داسې عرضي څو شعرونه ورته یاد وو چې دا پړهایي کړي وو نو هغه تجربې په وجې نور شعري دغه سره څه داسې خاص واسطه نه وه او که نه لکه سړي پته لګي چې شعر ادب سره سړي دلچسپي وي که نه هغه نه وه خو بیا موږ سکول کالج کې یو بزم کې بزم ادب هغې کې به چې کوم دي نو دا هلکان شاعران ملګري چې کوم دي نو دو به خپل زړه بړاس پکې ایستو چا به پکې پردي وي د اردو نظمونه بې راوړي چا به څه چا څه که نه نو هغې سره موږ شاعري لږه ډیولپ شوه چې یاره بس مې د تاسو چې کله بی وي هغه وخت کې کنه کالج نه کالج کې اف ای کې نو دا تاسو ویل چې زما په دې مطلب دا چې یو قسمه بولډنس هم راکې پیدا شو جرأت هم را پیدا شو شاعري مې پالل شوله په دې سکولونو کالجونو یونیورسټیانو کې دا بزم ادب پروګرامونه څومره ضروري دي په دې باندې هم لږ رڼا واچو چې زموږ د دې پروګرام په توسط سره دا پیغام لاړ چې پرایویټ سکولونه کالجونه دا ټول دا بزم شروع کړي دا بزم خو ډېر ضروري ده او دا خو کوم زړورتیا پیدا کوي لکه
او هغه ته په ځان اعتماد پیدا کیږي چې راځم څه کوی شم همداسې خو وي که نه هغه لیډرشپ کوالټي او صلاحیتونه کوالټي پکې بالکل دی مخکې تلو دغه پکې وي چې راځم څه کوی شم که نه او په کلاس کې ناست یو دغسې اکټیویټیز نه وي که نه نو بیا دغه نه ډیولپ کېږي سړی تکړه کېږي نه وي. تاسو سکول کې کوئ دا بزم پروګرام؟ نه مونږ خو نه کوو لکه پرایمرو کې دا شی نشته خو بهرحال زه خپل کلاس سره چې کم دي نو هفته کې د اخرنی ورځ چې کم نه تفریح نه پس چې کم نه داسې څه چې چاله څه ورځي فنون لطیفه څوک پکې ټپي وکړي څوک کوئی سرجي ما ته شعر یاد ده څوک کوئی زه تلاوت کوم نو همدغې دپاره چې یو دوی نه دا ججه ختم شي سکول کې دلچسپي پیدا شي ځکه چې بس سبق که نه نو دې سره ماشوم تنګول هم نه دي پکار که نه ور کېږي. بهیز ته یو استاد ډېره زبردست او ډېره اعلی خبره تاسو وکړله چې مطلب دا چې مسلسل ټیسټونه مسلسل کاپیانې چې کول نو هغه د سکول نه دل برداشت شي بس هغه چې دا چې نه راځي سکول ته که نه غټه وجه ده. ما سره داسې لکان شته چې ډېر په زور یې راوستي دي سکول له او چې پلار به تتلو نو جړېدو به که هغه اوس کور جاړي چې ورته وایي چې مزه نو نه موږ سکول له ځو. شاګردانو له څومره مینه ورکړې ده والله بس لکه د خپلو بچو بالکل. خو شیخ سادي صاحب یو خبره هم راته یاد ده چې دومره صحت ساتل پکار دي میس کې چې ماشومان درته په وګوم نه سورېږي که نه چې ستا بیا خبره هم نه مني که نه نو او تاسو هم کال دی ما سره نرسري او د ادنا کلاس وي سره واړه پړاوم ځکه چې دا واړه موږ سره داسې کسان وي بعضې نوي برتي شوي کسان چې هغوی لږ ډېر دغه وي که نه نوي وي تجربه یې نه وي نو موږ دا وکته چې موږ ته سکول شاړېږي ځکه چې واړه تختی که نه هغې ماشومان دغه کوی نه چې اوس خو ډایرکټ برتي ده پخوا چې و نو ایلیمنټري نه به چې چا پی ټي سي کوه پی ایس ټي نو هغې کې به د ماشومانو نشونما دا به هم سبجیکټ پړاوېدو چې د دې کیټیګري ښیلي چې یو ماشوم فتین وي قابل وي بل کنځین وي لکه نه بل داسې وي نو تاسو به داسې درمیانه چلیږئ چې د ټولو ته هغه صحیح ورسي زده شي که نه نو دغه خو د نوو خلکو تجربه وینه نو دې وجې نه زه بس واړه هلکان زه علم. افغان صاحب تاسو د ویلې چې دا 2 کاله وشو چې د پښتو مضمون په سکولونو کې پړاویږي که نه زمونږ زیات تعلیم یافته ایجوکیټډ ډېر زیات ځوانان داسې دي چې هغې پښتو ایز ا سبجیکټ ویلی نه وي نه ورته سکول کې میلاو شوي نه د کور د طرف نه یو ځای نه تاسو څه ګڼئ چې دا استادان د سرکاري سکولونو کې چې څومره دا پښتو اوس لازمي شوي ده دا د دې سبجیکټ حق ادا کولی شي؟ یاره جی نشي ادا کوي خو اوس مونږ سټاف تقریبا ټول اوس خلک خبر دي پوه دي چې یوټیوب نه او یا د نور استادانو نه یو بل نه مدد لي ډېر پکې مونږ غوندې سادهګانو نه هم تپوس وکړي چې سر چې دا که نه چې دا خو ته پته چې یاره پښتو سره دا ټچ ته د دومره وخت نه زمانې نه که نه داسې الفاظ پکې راشي چې مونږ پې هم نه پوهېږو چا نه تپوس وکړو. حاصل تعلم کې چې کوم دی لیکلي وي که نه چې ماشومانو ته د 5 یوګانو استعمال وښیوئ هلته لیکلي چې ماشومان ته د خین او د خې کې فرق وښایي هلته لیکلي چې د زی او د زیم فرق ورته وښایي د ګي او د ګا فرق ورته وښایي نو دا خو بیا ډېره ګرانه شي چې مطلب چا ویلي نه وي که نه چا ویلي نه وي هغه نشي په هغې پوهېږي نه هغه سیم هغه ته چا خیلی دی ځکه خو اکثر انګلیش میډیم نه فارغ دي دوی خو بیا نشي ویلی. افغان صاحب بچي هم څو دي؟ بچي مال خدا څلور دي. شعر و شاعرۍ رغبت پکې رجحان پکې شته په کوم بچو کې؟ کشر چې کم دی نو هغه کې دا بیماري لږه غونتې شته. ښه خوشحالی کې ورته که نه؟ یاره خو داسې جامو کې نه ځایږم ځکه چې دا شعر هم زموږ یو بچی ده که نه نو دا هم بچي دي که نه نو زه هم چې لکه داسې وي چې دا پښتو سره رشته مو ختمه نه شي په دغې تفعیل زه کور کې چې کوم بچي ما ټچ نه هم دي که نه نو هغه هم په پښتو لیک لوست باندې پوهېږي که نه دې دپاره مونږ پوهېږو چاټونه په مختلف طریقو وایي چې دا خو ډېر د شرم خبره چې یو پښتون بچي له پښتو نه ویرځي که نه هغه سره د پښتو لفظونه وي او هغه د انګلیش ټکي کاروي یا د اردو کاروي بد کوي. د مورنۍ ژبه چې کوم دی د تعلیم لپاره څومره ضروري ده؟ لکه اکثر د پوهان دا وایي که نه
ماهر لسانیات دا وایي ماهر تعلیم دا خبره کوي چې کله ماشوم که تاسو ته په پردۍ ژبه کې ابتدایي تعلیم ښی وي نو هغه ډبل مایندډ شي چې هغه به سبق یادوي که نه هغه به ژبه یادوي نو که دا تعلیم چېرته په مورنۍ ژبه کې شدیدي اهمیت څومره ډېره فایده به وکړي ډېره فایده به وکړي مونږ څه وخت نشته او چې کم وخت ملاویږي نو مونږ د انګلیش په زده کړې ولګو نو مونږ کم بنیادي هغه چې هغه له توجه ورنکړی شو افغانستان کې مورنۍ ژبه ده جاپان کې مورنۍ ژبه چلیږي جرمني کې چاینا کې ښه ترقي یافته ملکونه دي هېڅ چا نه رستو نه دي نو زه هم که مورنۍ ژبه کېږي که نه پنجاب کې پنجابۍ کې پښتو دلته پښتونخوا کې پښتو کې بلوچستان کې بلوچي کې سندۍ کې نو زه هم چې ما د بچو به ډېره فایده وشي او مورنۍ ژبه کې تا د کور نه یو څه زده وي نو هغه الریډي زده د هغې کې چې موږ ته څه بیان کېږي نو بس په اسانه یادېږي په اسانه کور کېږي د نورو ژبو کې ماشومان رټه وایي نه هغه رټه وایي کنسپټ کلیر نشي ټوله ګوټه ده او دا موږ تر اوسه پورې کوم نظام تعلیم چې ده بس صرف یادول دي تخلیقي خلک هم پیدا نه کړل نه ساينس کې نه په سیاست کې نه په بله شعبه کې نور ټولو ملکونو کې علم چې کوم دی نو هغه تخلیقي علم دی دلته موږ صرف بس امتحان له یادو بس افغان صاحب تاسو یو کلام نه راځو بیا د باس مخ په وړاندې بوځو کلام راته واوروئ یو غزل به ته وایم چې څوک شته چې مې زخمی زړګی راټولوي څوک شته چې مې زخمی زړګی راټولوي او زه دا راټولوم او ما دې راټولوي بیا ووایه دا افغان صاحب څوک شته چې مې زخمی زړګی راټولوي زه دا راټولوم او ما دې راټولوي او لمبې که د حالات وي هر څو په هغه سر لمبې که د حالات وي هر څو په هغه سر سیلی زما جونګړې ته لوګی راټولوي ډېر معنی خیز شی دی ډېر اعلی شی دی لمبې که د حالات وي هر څو په هغه سر سیلی زما جونګړې ته لوګی راټولوي او د حسن دومره اوږو کې یادونه د وړم د ژوند د اخر مازدیګري کې ماښام کې څنګه ګډې چې شپونکی راټولوي واه ډېر ښه دی او راځه وطن ته راشه د وطن خاوره خو مور وي او مور تل په وزر کې خپل بچی راټولوي واه ډېر ښه دی کنولي مې په لارو کې د یار به فطرت افګار به د لارې نه ازغې راټولوي ډېر ښه دی افګار صاحب تاسو په د غزل سره د حسن دومره اوږو کې او دومره ویډ جهان کې زرګر جانان مې ما لکه غمې راټولوي ډېر ښه شعر دی ډېر ښه دی دا شعر اخري مطلب دی چې مقصد جی کنولي په لارو کې د یار به فطرت افګار به د لارې نه ازغې راټولوي ډېر ښه دی افګار صاحب تاسو په شاعرۍ کومو صنفونو کې تبازمایي کړې ده یاره جی غزل مې ډېر لیکلی دی نظمونه مې شته چاربیتې به مې یو څو وي او بیا سنجیده شاعري مې ډېره کړې ده او مزاحیه مې هم ښه پوره کړې ده بس دا خبره چې نظمونو کې څه نظم درته یاد شته دی دې وخت نه نظمونه پخوا مو لیکلي دي دومره چاته یادېږي او چاربیتې نو هغې اوږدو صنفونو کې راته څه یاد نه دي نو دا راته ووایه چې دا زموږ چې کوم ولسي اصناف دي که نه ټپه شوله یا چاربیده شوه بګتۍ شوه نیمکۍ شوه وغیره چې څومره ولسي ادب دی شاعري ادب نو دې کې چې کوم دی ورځ تر بله کمې ولې راځي شاعران دې طرف ته چې کوم دی کناره کشي ولې کوي د دې څه وجوهات کیدی شي نو والله چې یو خو ولسي شاعري خو تقریبا زه هم چې نه یو بس بیخي ختمه ده ځکه کم لیکل کېږي ډېر کم لیکل کېږي که نه اوس د چاربیت او د پخوانو شاعرانو لومبی صنف دا تبازمایي به لکه موږ چې څو شاعران کتلي دي نو ټولو څه نه څه چا خو کمال کړی ده ټولې چاربیتې لیکلي دي لکه مونږ فریجان بابا شو بین مسیح شو دیوانه شو او احمدین طالب شو فضل واحد ټیکدار شو که نه نو دوی خو غونډه شاعري یا دلته دی دغه کې یو دوه کسان دي یار په دې زاخیلو کې نومونه رانهیر دي خو دوی نو
اوس هغه سیزونه تقریبا ختم شو پته نشته چې دا د دنیا دی بیړ چال کې او یا د غزل ډېر پاپولر شو د هر چا په خولې ده د هر سنګر د هر چا په خولې ده نو بس په دغه وجه د دې مقبولیت راز سره د غزل چې د نظم په مقابله کې غزل شاعر ډېر خوښوي عموما صرف د پښتو ژبې نه موږ که د مشرقي ژبو ته وګورو که نه اردو ده که پنجابي زبان دی که فارسي دی که اردو ده که پښتو ده سرایکي ده په دې ژبو کې د ادب کې په غزل مقبولیت ډېر ورځ تر بل سیوا کېږي هر شاعر نو د دې وجه څه کېدای شي ستاسو په خیال چې مطلب هغه تسلسل وجه ده چې نظم کې به یو موضوع سره روان اوسي نه نظم خو اوس ډېر وسط مونته ده اوس خو هغه پخوانی غزل نه ده پاتې چې کم وو چې حمزه بابا او یا رحمان بابا ولی خان یو ټاپک شروع تر اخیره پورې پاغیو کنه شمع او بلبل او ګل او پتنګ او مالیار او دا دغه کنه اوس خو شعر کې لمن ډېر فرق شو سیاسي او سماجي معاشرتي تقریبا هر قسم موضوعات دي پکې نو سړی اوري د پاره چې او سټانډرډ ښه شاعر وي کنه نو دغه هر یو شعر کو پاره موضوع باندې نه د کمال وي نو په دغه وجه د غزل پاپولر مخکینی شاعرانو کې تاسو چا نه ډېر متاثره وئ حمزه بابا نه حمزه بابا لوستی دی ډېر هغه وخت کې ملاقات هم ورسره شوی دی دا ملاقات چې ورسره شوی دی نو دغه وخت کې مونږ په دې نه وو چې حمزه څوک دی دا پته بیا څنګه چې مونږ پښتنو له قدر د مرګ نه پس راځي که نه کاش چې دا د سره ناسته شوی دی خو بس ډېر لرې او منځ کې ډېرې فاصلې هم وي او څه مصروفیات دي مونږ واړه مو نو بس دغه مشاعرې کې مې لیدلی و د دا تقریبا 77 خبره چې دلته راغلی مونږ کلي ته راغلی ستاسو په شاعرۍ باندې ټول نه زیات هغه اثر د چا دی کوم شاعر په ډېر زیات اثرانداز شوی دی چې هغه رنګ ستاسو په شاعرۍ کې راغلی دی یاره جی هیچا رنګ ورکې نشته ځکه چې مونږ بس خپل د توام چې مطالعه مونږ نه ده کړې مو که نه میلاویږي چې کتابونه وکړو او بس خپل قدرتي بس الله پاک دې دماغ وکړي که نه دماغ د مصروفیاتو نه خبر شي په ایمان چې ته به وایې چې دا ته شاعري کم ټایم کې کوې بس د الله کرم ده بس لیکو دا راته ووایي چې تاسو چې کوم ذکر وکړه چې ما سنجیده شاعري هم کړې ده مزاحیه مې هم کړې ده مزاح شاعري ته بعد کې رالی که پهله مزاحیه شروع کړې وه یاره مزاحیه شاعري ما وروسته شروع کړه او مونږ عام خلک چې کوم دي نو هغه په سنجیده شاعري او بیا سنجیده شاعري کې په علامتي شاعري بیخي څوک نه پوهېږي یو شاعران پې پوهېږي نو دې وجه نه پې څوک دا دم نه ورکوي څوک ډېره توجه هم نه ورکوي نو ما د سنجیده شعر اورېدو لپاره مزاحیه شروع کړه چې مزاحیه ورته یو څو دغه وایي نو خلک ورکې لګنوال چې دلچسپي والي نو بیا به هغه مدارینو کار مې وکړو مداري خپله دوایي اوله سې تقریر وکړي بیا در باندې خرڅ کړي که نه نو مونږ سنجیده کلام په خلکو په زور واورولو د مزاحیه شاعرۍ په اړه کې تاسو چې کله یو مشاعرې له لاړ شئ هلته مزاحیه کلام طنزیه مزاحیه کلام هم وایي او سنجیده کلام هم وایي نو د دې دواړو چې کوم قاري دی کوم چې اورېدونکي دی ناظرین دي هغې چې کله دا سامعین دي دا شعر واوري د هغې نه پس دواړه عوام چې کوم دی تاسو له داد درکړي نو ستاسو هغې نه پس چې کوم دی تاثر څه وي او د دواړو داد کې فرق څه وي زه خو هم چې داد مونږ په مزاحیه شاعري ډېر اخیستی او سنجیده شعر هم چې ښه وي نو خو حد نه لري که نه خو په هغې پوهېږي هر کس نه او دا مزاحیه دا شاعري چې دا د خلکو عام خلکو خبرې وي که نه د عام خلکو مسلې وي نو په دې وجې دا خلک زر ذهن ته کوزېږي او پوهېږي پې تاسو که دې وخت کې خپل یو مزاحیه کلام راسره شریک کوي که څه درته یاد وي تاسو به هایکو هم لیکلی وي مزاحیه هو ما بالکل د کترو په شکل کې هم لیکلی دی او هایکو مې هم لیکلی دي که څه شریک کوي راسره ستا عشقۍ کې یاره داسې عشقان هم لکېږي
ستا عاشقۍ کې عاشقۍ کې یاره داسې عاشقان مړه کېږي لکه د چایو په پیاله کې چې مچان مړه کېږي ډېر ښه او تر میخانې مې بېګا ځان سره بوتلې سو اوس ترېنه پټ نشم ورتلی راته شیخان مړه کېږي ډېر ښه او خپل سکر ور چې په سپک لکه ډیران وي لوی د لوي چې سانډو ور باندې ګران وي او حکومت ته اجراګانو دی پوهېږم د خوراک سامان چې ګران میکاپ ارزان وي ډېر ښه په مینه مینه چې مې غېږه کې خپل یار ونیسي داسې ګڼمه چې مې 11,000 تار ونیسي دا خو مین دي چې سینو کې ګرځوي ورونه جینۍ خو خوله کې د یوه چونډۍ نسوار ونیسي ډېر ښه او یا جینۍ که ډېره لا بلا دې راته ووي خلک یې په دې چې په خندا دې راته ووي او ما بس ایلو یو ته ایله خوله جوړوله غرق دې کو تبا دې کو ما دې راته ډېر ښه دی او زه ګنهګار شوم که رښتیا رښتیا مې یار ته ووي ولې څه بده ده که لو یو مې دلدار ته ووي دا سر خوړلي د نظر چشمې مې نه وي بېګا په میسنجر باندې آی لو یو ما پلار ته ووي ډېر ښه دی او سوشل نور دي چې ستا د لاس نښه وه نو ځکه ما ته ګران ښکارېدو ستا کباډي رومال به ما ته د جاپان ښکارېدو هغه ویران غوندې کنډر چې پکې ناست به مونږ والله چې سم راته د ډین پلازي دکان ښکارېدو او یو څو شعرونه نور دي چې چا سره کړي مشوره مې نه وه ځکه د هیچا نه ګیله مې نه وه په زلمیتوب کې ما هم برید تاوول چې مې وادو کو مزه مې نه وه کوتک راخلمه خو خور مور پسې د ښځې وړاندې څه غصه مې نه وه او پلاره که دویم مې وکړو پوه به شم او لومبی وادو تجربه مې نه وه او های کوده چې پلارې سرمن په وال وویستله وایي جیب کې پوټوان د جینکو ګرځوي وی داجی دا خدا ستا آواز کټ دی او جینۍ استاد جی له شودې راوړي وای شمانو نن غلط شوی څنګه وی استاد جی دا پیشو جوټکی او کوچوان وی هسې ښځو وهلم ما صرف دومره قدر ویلي و چې مزاحیه شته نورم شته خو داسې په یاده ته کم کم رایادېږي چې افغان صاحب دا راته ووایي چې په یوه ژبه کې د طنز و مزاح اهمیت او ضرورت څه وي مزاحیه شاعري زموږ په دې معاشره زه باندې خو وایم چې زما د هر چا خپل خیال دی خو زما په خیال د سنجیده کلام نه ده مزاحیه ډېر ضروري ده ډېر اهم دی په دې اهم دی چې مونږ پښتانه کومو حالاتو سره مخ یو دنیا سم د خوشحالۍ ځای نه دی او بیا مونږ له خو بیخي نه دی هر سړی په ټینشن کې دی په تکلیف کې دی که نه نو مونږ په دې نیت مزاحیه شاعري کوو چې مونږ وایو د چا تندي باندې لږ وخت دپاره دې وي خو چې مسکا راوړي خپله هزار غمونه مو پټ کړي وي دنیا کې څوک بې غمه نشته او بیا شاعران خو ټولو نه ډېر غمجن دي ځکه چې دا خو پردی غم خپل ګڼي که نه ډېر احساس وي لکه تاسو ته زه یو فنکار یادوم دا میراوس الله یې وبخه داسې نور فنکاران دي نو هغه شاته دومره غریبي وه او د هغه شاته دومره خرابه بیماري وه چې خپه کټ شي بیا لاس کټ شي بیا څه خو هغه د خلکو د خندا کار چې کوم دی نو تر اخره پورې وکړو که نه چې هغه بس دا عبادت ګڼلو خپله خفګانې هغه حمید بابا یو شعر دی چې لکه سر د پسه په اور غاښونه سپین کا لکه سر د پسه په اور غاښونه سپین کا هسې نن له ډېره غمه خندا راغله نو بس مونږ هغسې هغه د داسې څوک شته نه که نه چې په دنیا کې ژوند کوي هغه د غمه خالي ده خو مونږ دا د دنیا ټینشن ځان لا هم ختمو په دې کوشش مې دا وي چې د ملګرو پې هم ختم افغان صاحب که موږ وګورو که نه دا زیات پوهان چې کوم دی لکه موږ چې اردو کې چې کوم مزاح نګار وګورو که مشتاق یوسفي دی هغه که یونس بټ دی یا د دې علاوه شفیق الرحمان دی کرنل محمد خان دی
نو دا ټول که موږ وګورو نو ټول مزاح نګار چې کوم دی زیات مزاح نګار دا دی چې دا طنز و مزاح شپږم یو حس ګڼي او د دې په بنیاد باندې وایي چې انسان حیواني ظریف دی. یو انسان هغه حیوان دی چې څوک ورته وایي چې حیواني ناطق دی. انسان هغه حیوان دی چې دا خندام کولی شي او دا مزاح چې کوم دی افګار صاحب دا مطلب داسې یو صلاحیت دی چې دا هر چا کې نه وي خو دا صلاحیت وي دا د انسان په فطرت کې دا شامل ده چې هغه بل وخندي بل خوشحاله کړي او هغه خپل غواړي زه د خندا او خوشحالي وکړم ځکه چې تاسو هغه کم د ټینشن خبره وکړله د معاشرې چې کوم دی غربت دی ناسور دی معاشره کې د خلکو تربني ده نو د دې ټول نه که یو سړی یو ټایم کې لږ راسیټ د شي نو دغه په اعصابو باندې په دماغو باندې ډېر ښه اثر غورځېږي نو مزاح نګار طنز و مزاح چې کوم دی خپل ځان باندې ټایم کې ټارګېټ کړي خو د معاشري اصلاحي مقصد وي او داسې هم موږ ګورو چې معاشره کې کم تضادات دي د خلکو رویې دي د خلکو منافقت دی د خلکو دغلاپن دی نو دا خدای پاک د مزاح نګار له دا صلاحیت ورکړي چې د معاشري اصلاح کولی شي نو تاسو څه ګڼئ چې مطلب کله مزاح طرف ته رالی نو په شاعرۍ مزاحي شاعري غالب شو که نه یو شانتې بیلنس کې توازن سره جاري ساتي زما په خیال خو تقریبا توازن برابر دی او سره دی چې لږ نقصان شو سنجیده دغه کې ځکه چې هغه توجه ختم شوه که نه خو بس اوس کوشش دا کوو چې سنجیده طرف ته توجه وکړو. مزاحي شاعرانو کې هم څوک ډېر زیات خوښ دي؟ مزاحي شاعران دا اوس چې کوم دی مطلب دا چې موږ ګورو هغه شمشاد انګار دی یا چې کوم دی ظفر خان ظفر دی تقریبا میراوس خوښ دي خو دا شمشاد انګار مې ډېر خوښ دی په دې چې دغه څه شاعري ما اورېدلې ده یوټیوب دې مخې فیسبوک دې مخې او یا زه رستم ته مشاعرو له راغلی یم نو د هغه داسې الفاظ پکې نشته چې هغه ته ټول کور سره نشي اورېدی او یا زمونږ د کشرانو په ذهن غلط اثر کوي که نه داسې کنزل منزل او غلط دا پکې نشته نور هسې مزاح خو ډېر خلک لیکي او ډېر هسې تش ګپ وي صرف هغه د الفاظو دغه داسې کړي نور پکې څه وي نه موږ وایو چې مزاح هم وي او حقیقت سره هم تعلق لري چې څه اصلاحي پهلو پکې وي که نه لکه زما یو شعر دی چې هغه نور خلق دي چې ډالر او یا دینار راوباسي هغه نور خلق دي چې ډالر او یا دینار راوباسي پښتون نشنا چې جیب ته ګوتې کې نسوار راوباسي او زما په باب کې د غمازو لمسونونه مني زما په باب کې د غمازو لمسونونه مني مصري صحیح ګاډي کې هم سړي له کار راوباسي نو د دې دا تشبیه وګوره دا چې کوم د نو واقعي د مصري ته ټیک ګاډی ودرو دومره کارونه به ته پکې وښایي چې تر ماښامه مو نه ختمېږي که نه ښه د پښتون بدحالي وګوره پښتون چېرته ګوري بس پالش ډبه ورسره او یا څوکیدار دی او یا بل داسې سخت مشقت به کوي ټرالۍ به ډکوي ته شي خبره واوره خو ژوند د ډېرو سختو سره مخ دی او نور کامونه سره دی چې موږ پښتانه ځان ډېر اوچت ګڼو او هغه نور خلک رانه مخکې شو ځکه چې هغو کې تعلیم دی شعور دی او د هنر زده کړې کړي او موږ پښتون څنګه چې وایو تربور دشمن دی نو بس موږ په ډیران په جنگ په دیوال په جنگ په ماشومانو په جنگ په ښځو په جنگ ځان د ترقۍ نه هم پاتې کړو او بچي د سبقونو نه هم پاتې کړو زما یو شعر دی چې خلق په سبق وایي بچو نه لوی سړي جوړوي خلق په سبق وایي بچو نه لوی سړي جوړوي او موږ ته جوړ کوو میلوګان د دشمنۍ د لاسه او د دشمنو شوقیان چې ستړي شي تباه شي نو بیا یو وایستا بل وایستا د بدماشۍ د لاسه نو د موږ پښتنو نظر بیا د غر کېدو نه وروسته لګي دا راته وایي افګار صاحب چې کله چې یو مزاح نګار مزاحیه لیکل کوي یو طرف ته سنجیدګۍ نه ځان ساتي بل طرف ته چې کوم دی د دې نه ځان ساتي چې د چا بېعزتي ونه کړي چا د سپکاوی ونه کړي د مذهب د ژبې د قوم چا هته کې عزت ونه کړي سپک الفاظ استعمال نه کړي نو دا څومره ګران کار دی چې مطلب په یو ټایم کې به ته دومره احتیاط کوې والله ډېر ګران کار دی ډېر ګران کار ده مزاح په خوښې نه کېږي دا بس الهي څیز دی الهامي او به ذهن ته راشي او مونږ یې په موبایل کې ولیکو یا په کاپۍ ولیکو څنګه چې تا وویل د ډېرو زیاتو ضابطو دی نه
کار کول دي اه کنه یو طرف ته مسلمانان یو طرف ته پښتانه یو اه کورنۍ دغه لرو بچی لرو رونه لرو اه په جمعات کې استادان لرو اخلاق دایره د کې اخلاقو دایره کې مونږ خپل سپینګری یو کنه پسته چې ولاړ چاله یو میسج ورکول کنه چاله میسج ورکو نو دا ډیر ګران د پاغه کې خدا دا چې شاعري الهامي شعر کپاکل وینو موږ ته کون ذهن به ونه کی والله بس تاسو په خپل شاګردانو کې څومره شاعران پیدا کړي سکول شاګردانو کې یا همداسې په کلي کې یاره همداسې خو چې کم ده نو د شایان ده کامران ده کامران تقریبا د سکول وختونه کامران برکی اصلاح کوله کنه او رئیس ګل صاحب اسیر صاحب نیم کړی ده او نور دغه یو دوه درې ماشومان ډېر پکې داسې و چې هغه وخت یې کوله بس بې اثر ته ونه رسوله یا بار لاړه یا دلته ژوند د ستونزو په وجې پاتې شو که نه افګار صاحب یو کلام را سره شریک کړي نو بیا به مخکې پوښتنو له ځو په دې خلکو کې چې ژوند کوم جانانه په دې خلکو کې چې ژوند کوم جانانه بس جهاد زخه سرګن کوم جانانه واه واه ډیر ښه دی او پتا بیا هم بدلېږي منافقي پتا بیا هم بدلېږي منافق او کوینا لکه د کن کوم جانانه ډیر ښه دی ډیر او کوم تصویر کې چې لتا سره زراشم دې تصویر کې څومره خون کوم جانانه واه بیا وای دا ډیر ښه دی کوم تصویر کې چې لتا سره زراشم دې تصویر کې څومره خون کوم جانانه استاد مين عبادت داسې ادا کم لکه علم د دیوبند کوم جانانه ډیر ښه دی او استاد لاس هر یو ظلم مرایات شي ستا د لاس هر یو ظلم مرایات شي چې لستونو ته پیون کوم جانانه ډیر ښه دی او د افګار نه تش په دې باندې خپي لیونه دی تا ته پن کوم جانانه ډیر ښه دی د افګار تش په دې باندې خپي لیونه يم تا ته پن کوم جانانه افګار صاحب ادبي سفرونه هم څومره کړي دي ډېر مو کړي دي تقریبا 8 پورې داسې لاړیو داسې پیر بابا نشاط یو کله رستم سودم تر هغه ځای پورې لاړیو داسې د جمع پورې لاړیو بارې پورې لاړیو دا علاقې مو کتلي د کوم ځای خلک داسې تاسو ګڼئ چې د شعر او ادب سره مینه ډېره زیاته ده تاسو خو ډېر سفرونه کړي دي چې شاعر له ډېر عزت ورکوي شاعري ډېر قدردان خلک وي یاره هغه د اکوړي خلک دي اکوړه خټک نو خوشحال خان خټک چې چېرته وي پکې چېرته پریشان خټک پکې وي منظر صاحب پکې وي چېرته نور نیکمل خټک ډېر خټک کورنۍ خو د اجمل خټک د هغه ادب ډېر سټرانګ ده ډېر مضبوط ده د اکوړي خټک والا خلک د هغه الکانو ینګ کم دغه دی هغه کم سوچ ته فکر دی نو ډېر لوړ دی تاسو د شاعري موضوعات څه دي تاسو عموما په کوم موضوعات په شاعري کې ډېر راغستې ما خو تقریبا د 1300 کالو نه صرف اصلاحي شاعري مې کړې هغه چې د موږ د پښتنو موږ خپل د چاپېرچل کې کم حالات دي تباهۍ نه دي او په ماشومانو کې په هلکانو کې کومې نافرمانۍ دي د مور پلار نو بس په دغه موضوع باندې ما شاعري کړې ده که نه رحمان به یو مصره ده چې نصیحت په احمقانو اثر نه کا غنیان دي د ما ډېرې مسلې تاسو مطلب داسې چې کله زړه مات شوی دی چې تاسو د قوم اصلاح کول غواړئ تاسو د قلم لاس کول غواړئ او هغې بیا هم ستاسو نصیحت نه قبلوي یاره شل ځل مات شوی دی خو موږ ماتېدو ته نه پرېږدو هغه لوړه حوصله او ماتېدو ته مې پرې نه خوه چې هغه ځل دی که نه نو بس لګوي خپل سټرګل نه پرېږدو ځکه موږ وایو چېرته خو بوکې اثر کن ځکه چې مولین دوی ته ستړي شو تبلیغ والا دوی ته ستړي شو او نور داسې که نه اصلاحي خلک مشران کلو کې شته خو والله بس زما یو شعر دی چې په داسې حال کې به اصلاح څوک د چا څنګه وکړي چې نه کتاب یو قلم ته سړی هم جوړ نشي نو تاسو خو د کتاب د قلم خاوندانی افګار صاحب یو کلام را سره شریک کړي زموږ د پروګرام اخیر شی به رانږدې شوي دي خلک خفه دي مونږ تسخیر د کائناتو نه کو خلک خفه دي مونږ تسخیر د کائناتو نه کو مونږ حیران یو مونږ تر اوسه د خپل ذاتو نه کو
مونږ په بچو باندې نامې د غزنوي کې دوخو مونږ په تاریخ کې چرته جنگ په سومناتو نه کو او خدای چې ستا د نظر سری لمبې ونه لګېدې خدای چې نن مو په ماښام کې ملاقات نه کو او مونږ غریبۍ کې هم د مینې دولت وشیندلو مالدار یاره تا یوه زره خیرات نه کو او بچي مري په سکول کې بیا یې لیږي غوړ سرونه د پښتنو میندو چا ذکر حکایات نه کو افګاره مونږ چې ټول عمر ابتدا کړې وه هغوی زمونږ امامت کې یو رکعت نه کړي ډېر ښه ستاسو کلامونه ډېر زیات خواږه دي یو کلام راسره قبل شریک کوي ډېره مننه تشکر و چې لکه چې راشي د خپې لاندې په سپلۍ کې کاڼې او لکه چې راشي د خپې لاندې په سپلۍ کې کاڼې رقیب هم دغسې دی یار زمونږ یارۍ کې کاڼې ډېر ښه دی ډېر ښه او د بل په خوښه واده کېږي نو دانا وي نه ده د بل په خوښه واده کېږي نو دانا وي نه ده ځئ که نه وګورئ دا پروت دی په ډولۍ کې کاڼې او د یار اشنا نه به په دې وخت کې ګیله کوي څوک چې را پرېوتی له اسمانه رورولۍ کې کاڼې ډېر ښه دی او د رقیب مه کوه صفت برداشت کولی نه شم هر څوک یې ښکته غورځوي چې وینوړۍ کې کاڼې ډېر ښه دی مکړه خواري نشته وفا د زمانې ښکلو کې مکړه خواري نشته وفا د زمانې ښکلو کې افګاره مات شي نه نرمیږي په خوارۍ کې کاڼې ډېر ښه دی ډېر او لکه چې راشي د خپې لاندې په سپلۍ کې کاڼې رقیب هم دغسې دی یار زمونږ ډېر ښه دی افګار صاحب ستاسو کلامونه خو ډېر زیات خواږه دي زړه م غواړي چې ډېرې زیاتې خبرې کړو ډېر کلامونه درنه واورو ډېر زده کړه درنه وکړو خو دا زموږ پروګرام هم د زمان و مکان پابند دی نو موږ 1 ساعت وخت لرو نو غواړم چې تاسو آخره کې خپل یو پیغام موږ سره شریک کړئ نو بیا به انشاءالله اجازه تلو بس پیغام خو مونږ خو دومره قابل خلک نه یو چې ډېر ویژن لرو خو بس دا یو پیغام چې ضرورت یې ګڼم په نن وخت کې پښتنو وروڼو ته دا دی چې خپل هم ځان کې برداشت پیدا کړي څنګه چې ځان ګڼئ داسې بل تم درانه وګورئ او یو بل برداشت کوي چې دا جنګونه او فتنې ختم شي دا وخت ډېر لږ ده او دا په مینې محبت تېرول پکار دي نه په جنګونو او تباهانو الله ټول روغ جوړ خوشحاله لره تاسو جهان مننه افګار صاحب ډېره زیاته مننه مو کوم د وخت راکولو جی قدرمنو دا موږ سره و هدایت افګار صاحب د دې شعرونه د دوی علمي خبرې تاسو واورېدلې بل پروګرام پورې ما اجمل فاروقي لره که اجازت په الله م سپارم